سلامونه تاسو ګورئ هم پښتون او زه یم وطنزیب یوسف زی د ټولو نه اول وړاندې کوو د نن ورځې مهم خبرونه. د بنو په جاني خیل سیمه کې د ترهګرو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کې دوه ترهګر هلاک. د اس پی آر وینا وای پیښه کې دوه فوجي ځوانان هم شهیدان شوي. شهیدانو کې نائب صوبیدار غلام مرتضی او حولدار محمد انور شامل. د یاسمین راشد د بری کېدو خلاف په اپیل کوو. د 9 مې حمله د یو منصوبې لاندې شوې. ټول ثبوتونه به عدالت کې پیش کولی شي. د پنجاب آئی جی عثمان انور پریس کانفرنس وایي په دغه پیښه کې ککړ کسان مو د تحقیقاتو نه پس گرفتار کړي. बिल्कुल इंशाल्लाह जितना मर्जी केस बना ले हम बिल्कुल शीशा प्लाई दीवार की तरफ खड़े हैं पीटीआई में कोई बजाना घबराए. لسنه کسل پرچې را باندې هم کټ شي نو هیڅ فرق نشته. پی ټی آی کسانو ته پیغام ورکوم چې مقابله وکړي. د تحریک انصاف صدر پرویز الهی میډیا سره خبرې وایي تاسو په حق یې مضبوط مقابله وکړئ. د پاکستان تحریک انصاف پخوانی رهنما جهانگیر ترین د خپل نوي پارټۍ لپاره دوه نمونه مخې ته راوړي. جهانگیر ترین پارټۍ لپاره عوام دوست او پاکستان انصاف پارټۍ نمونه مخې ته راغلي. په دې حواله به پارټۍ رهنماو سره مشاورت هم کولی شي. د پاکستان تحریک انصاف پخوانی ایم پی عائشه اقبال د پی ټی آی سیاست پرېښودو اعلان کړی. د 9 مې پیښې افسوسناکې دي. ما په 10 مې د پارټۍ پرېښودو خط لیکلی و. د پی ټی آی پخواني غړي عائشه اقبال پریس کانفرنس وایي دا وخت د ملک په حالاتو ټول خلک پریشان دي. وزیر اعظم شهباز شریف او ترک صدر رجب طیب اردوان په خوشگوار ماحول کې ملاقات. شهباز شریف د ترک صدر له د امنو تحفه هم ورکړي. ویډیو په سوشل میډیا وایرل. سپریم کورټ لخوا د آډیو لیکس انکوایري کمیشن خلاف درخواستونو د سماعت لپاره مقرر. چیف جسټس سمرتا بندیال په مشرۍ کې 15 تنې بینچ به د کیس سماعت کوي. جسټس اجاز الاحسن، جسټس منیب اختر، جسټس حسن اظهر رضوي او جسټس شاهد وحید بینچ کې شامل. کچری قومي الیکشن ملتوي کړی شو نو نتیجه به خطرناک وي. د الیکشن فیصله په ولس پرېښودل پکار دي. یو سیاسي جماعت کې صلاحیت نشته چې د ولس مسلې حل کړي. د پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي وینا وایي صوبو کې د الیکشن ملتوي کولو تماشا ټولو خلکو کتلې ده. د ملک په معیشت کې به بهتري راځي. وفاقي بجټ په 9 جون پیش کولی شي. د تیر شوي حکومت تباهي موجوده حکومت ودرولې ده. د خزانه وزیر اسحاق ډار وینا وایي منګه ملک د ډیفالټ کېدو نه بچ کړي. د تحریک انصاف دوه نورو سینیټرانو د 9 مې واقعاتو غندنه کړې. سینیټر محسن عزیز او سینیټر فوزیا راشد د 9 مې واقعات غندلي. پیښو کې ککړ کسانو ته د سزا ورکولو مطالبه هم کړې. سینیټر محسن عزیز وایي د پیښو مقصد فوج کمزوري کول وو. مشکل حالاتو کې د پاک فوج کردار د ستاینې وړ دی. بلوچ ځوانان پاک فوج سره ولاړ دي. د 9 مې پیښې افسوسناکې دي. د نواب زاده میر جمال خان رئیسان اسلام آباد کې پریس کانفرنس وایي د 9 مې پیښو دښمن نه فایده اخیستې.
د BRT او نور سیزونو په اغستو کې 80 ارب روپۍ کرپشن شوی. بیوروکراسي زمنګ سره تعاون نه کوي. د بس کمپنۍ په ذمه بقایجات دي. د خیبر پښتونخوا د ترانسپورت نگران وزیر شاهد خټک وینا وایي د ایشیایي بانک سره په خبرو کولو کې هیڅ صداقت نشته. او جنوبي پنجاب په شمول د ملک مختلفو علاقو کې نن هم د باران امکان دی. جنوبي پنجاب کې بهاولپور، ډیر غازی خان، رحیم یار خان، خانوال او خانپور کې د باران پیشنګوئی شوی. ملتان، راجنپور کې تیز هواګانو سره د باران ورېدو امکان هم ظاهر شوی. مهم خبرونه تاسو کتل. تفصیلی خبرونه لبرازو د ولندې شان د مینه پس. اوس د خبرونو تفصیل. د بلټن آغاز کې خبر شاملو نن د بنو د جاني خیلو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او ترهګرو ترمنځ پنخته کې 2 ترهګر مړه شوي او د ترهګرو په ډزو کې 2 پوځي اهلکاران هم شهیدان شوي دي. د SPR د خبر مطابق امنیتي ځواکونو د ترهګرو خلاف عملیات ترسره کړل چې په نتیجه کې 2 ترهګر مړه شوي. په شهید شوي پوځي عسکرو کې نائب صوبیدار غلام مرتضی او حوالدار محمد انور شامل دي. خبرتیا کې ویلې شوی دی چې پوج عهد کړی دی چې د ترهګرۍ جرړې به وباسي او زمونږ د بهادرو پوجانو شهادت فقط زمونږ عهد نور هم مضبوطوي. د پنجاب د پولیسو انسپیکټر جنرال عثمان انور ویلي دی چې د تحریک انصاف د صوبایي صدر یاسمین راشد د بری کېدو خلاف په عدالت کې اپیل کوو. نن لاهور کې یو پریس کانفرنس ته خپل خطاب کې هغه وویل چې د یاسمین راشد بری کېدل د نیمګړي تحقیقاتو په وجه منځته راغلي. هغه زیاته کړې ده چې 9 مې واقعات منصوبه بندۍ سره ترسره کړل شوي وو او موږ چې څومره ملزمان نیولي دي د تحقیقاتو نه پس مو نیولي دي. 15 कॉल्स हैं जो जिना हाउस और 8 मार्च के लोगों के साथ कॉमन है, यानी 215 8 मार्च को जो हंगामे किए गए वही टेलीफोन कॉल्स वही लोग 9 मई में भी मौजूद है. यास्मीन राशिद 41 कॉल्स और ये कॉल्स GSM की कॉल्स हैं, हमाद अजहर साहब की कॉल्स, महमूद रशीद साहब की कॉल्स, इजाज चौधरी साहब की कॉल्स, असलम इकबाल की कॉल और मुराद राज की कॉल. रावलपिंडी में 88 कॉलर्स हैं जो कि इनकी लीडरशिप के साथ लिंक्ड है, जिसकी जितनी कॉल्स हैं वो मौजूद हैं. ये रेगुलर कॉल्स हैं जो कि काबिल अदखाल ये एडमिसिबल एविडेंस हम अदालत में पेश कर रहे हैं. ये रिकॉर्ड इंशाल्लाह ताला एंड टू एंड एनक्रिप्शन के साथ हम पेश करेंगे, जिसको कोई दुनिया की अदालत डिनाई नहीं कर सकती क्योंकि वी कांट क्रिएट दैट. د تحریک انصاف صدر پرویز الهی ویلي دي که په مالس نه بلکې کسل پرچی هم کټ شي خو بیا هم هیڅ فرق نه پریوزي. لاهور کې میډیا سره د خبرو اترو دوران پرویز الهی ویلي دي چې زما تحریک انصاف کارکنانو ته پیغام دی چې خپه نره مقابله وکړي، د فکر کولو هیڅ ضرورت نشته. پرویز الهی ویلي دي چې تاسو د حق سره ولاړ یې او په ما چې څومره هم پرچی کټ شي کړی شي نو دا د دروغو دي او د دروغو په پرچو کې هیڅ برکت نه وي. बिल्कुल इंशाल्लाह जितना मर्जी केस बना ले हम बिल्कुल शीशा प्लाई दीवार की तरफ खड़े हैं. PTI में कोई बोलने को है. د پاکستان تحریک انصاف یو بل وکټ غورځېدلې ده. د پاکستان تحریک انصاف MPA عائشه اقبال PTI او سیاست نه لاري جدا کړې دي. پریس کانفرنس دوران عائشه اقبال وینا وچې په 9 مې چې سهم شوي دي نو هغه د افسوس وړ دي. زه په خپل مرزي پارټۍ نه استعفا ورکوم. आज मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं PTI और सियासत से मुकम्मल किनाराकश हो रही हूँ. उसकी वजह यही है कि ये जो 50 बच्चों का खून बहा और खून खराबा, ऐसी सियासत मुझे पसंद नहीं है जिसमें हमारे अपने शहरी, हमारी अपने लोग आपस में लड़ें, हमारी अपनी फ़ौज और अपने लोग आपस में लड़ें. ऐसी सियासत मुझे नहीं चाहिए.
इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं सियासत से मुकम्मल छोड़ दूंगी सियासत। د تحریک انصاف دوه نورو سینیټرانو د 9 مې واقعاتو غندنه وکړه. سینیټر محسن عزیز او سینیټر فوزیا راشد د 9 مې واقعات غندلي دي. دوی پیښو کې ککړ کسانو ته د سزا ورکولو مطالبه کړې ده. سینیټر محسن رضا خپل ویډیو پیغام کې د 9 مې واقعاتو مذمت کړی دی. ویلي دي چې دغه واقعاتو مقصد فوج کمزوري کول وو. هر هغه تن چې جلاو ګیراو او لوټ مار کې ککړ دي هغه ته د سزا ورکړي شي. د پاکستان تحریک انصاف پخوانی رهنما جهانگیر ترین د خپل نوي پارټۍ لپاره 2 نمونه مخې ته راوړي دي. د ذریعو لخوا ویلی شوي دي چې جهانگیر ترین پارټۍ لپاره عوام دوست او پاکستان انصاف پارټۍ نمونه مخې ته راغلي دي. په دې حواله به پارټۍ رهنماو سره مشاورت کولی شي. د پارټۍ دریم نوم هم مخې ته را روان دی. ډیر زر ده چې د پارټۍ لپاره نوم اعلان شي. پارټۍ رجسټریشن لپاره جهانگیر ترین خپل لیګل ټیم سره هم ملاقات کړی دی او هغوی ته یې پارټۍ حوالې سره هدایات جاری کړي دي. پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي دي که چېرې قومي الیکشن ملتوي کړی شو نو نتیجه به یې خطرناکه وي. خپل یو بیان کې د ویل چې الیکشن فیصله په ولس پرېښودل پکار دي. د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وینا و چې یو سیاسي جماعت کې صلاحیت نشته چې د ولس مسلې حل کړي. د ویل چې صوبو کې د الیکشن ملتوي کولو تماشا ټولو خلکو لیدلې ده. د مسلم لیگ قاپ رهنما چودھری سرور ویلي دي چې په ملک یو هم جمهوریت سیاسي پارټي نشته. چودھری سرور میډیا سره د خبرو اترو دوران ویلي دي چې په 14 اگست د اسمبلیانو موده پوره کیږي او مونږ وایو چې په الیکشن کې د یو ورځ تاخیر هم ونکړی شي. هغه ویلي دي چې الیکټیبلز یوې پارټۍ نه بلې پارټۍ ته بوتلی کیږي او د سیاسي جماعت په ځای خپل ځان مضبوطوي. مسلم لیگ قاپ رهنما ویلي دي چې مونږ ملک مسایلو نه بهر کېدو لپاره یو منشور ورکول غواړو. سپریم کورٹ لخوا د آډیو لیکس انکوائری کمیشن خلاف درخواستونو سماعت لپاره مقرر کړی شوي دي. چیف جسټس سمرتا بندیال په مشرۍ کې 15 تنی بینچ په د کیس سماعت کوي. جسټس اجاز الاحسن، جسټس منیب اختر، جسټس حسن اظهر رضوي او جسټس شاهد وحید بینچ کې شامل کړی شوي دي. د کیس اوریدنه به په 6 جون کیږي. د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې په 9 جون په بجټ پیش کولی شي. د خزانه وزیر کراچۍ کې چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټري وفد سره ملاقات کړی دی. په دې موقع اسحاق ډار ویلي دي چې د ملکي معیشت نه د بهتري امید دی. د چیلنجز نه د بهر کېدو لپاره به وخت پکار وي. هغه بزنس کمیونټي ته په ورپېښو مسایلو هم خبرې اترې کړي دي. حکومت کاروبار له فروغ او سرمایه‌کاري لپاره سازگار ماحول جوړوي. اسحاق ډار زیاته کړې ده چې د تیر حکومت د نااهلۍ تباهي موجوده حکومت منع کړې ده. منګه ملک د ډیفالټ کېدو نه بچ کړی دی. بولیټن کې بعد خبرونو لړۍ دوامداره وي خو وخت شو د لنډې شاندمې هم پښتو ون سره اوسئ. بولیټن کې یو واری بیا هرکلی. اوس خبر شاملو. وزیر اعظم شهباز شریف د ترک صدر په خوشګوار ماحول کې ملاقات کړی دی. وزیر اعظم شهباز شریف د ترک صدر لا د امنو تحفه هم ورکړې ده. د کوم چې ویډیو په سوشل میډیا وایرل شوې ده. وزیر اعظم شهباز شریف ترک صدر سره ملاقات دوران ویلي دي چې ما تعالی د امنو تحفه راوړې ده. وزیر اعظم شهباز شریف ترک صدر رجب طیب اردوان کور ودانې مخاطب کولو سره ویلي دي چې نیم امونه مې خپل رور او نیم امونه مې خپل خوراکۍ لپاره راوړي دي. د حج دپاره د پاکستانی حاجیانو تګ روان دی او تر اوسه پورې د سرکاري سکیم لاندې تلونکي 40,000 او 81 پاکستانیان سعودي عرب ته رسیدلي دي.
د مذهبي امورو وزارت ته ترجمان وایي په دې کې 22,680 پاکستانی عازمین حج دا وخت په مدینه کې موجود دي او 14,095 عازمین په مدینه کې د 8 ورځو د قیام وروسته مکې مکرمې ته رسیدلي دي. ترجمان وویل چې د زرونه زیات د پرایویټ سکیم لاندې تلونکي عازمین حج هم سعودي عرب ته رسیدلي دي. هغه زیاته کړې ده چې د مذهبي چارو وزارت د پاکستانی حاجیانو دپاره سعودي عرب کې هر قسمه سهولتونه ورکوي او د دې مقصد دپاره په مکه، مدینه او جده کې خپل افسران او عمله کمارلي ده. د ریلوے وفاقي وزیر خواجه صادر پیق پریس کانفرنس دوران ویلي دي چې روز ویلټ هوټل نیویارک سټي اډمنسټریشن لا 3 کالو لپاره پولیس ورکړل شوی دی د کوم سره چې با پاکستان قومي خزانې ته پیسې راځي. وفاقي وزیر ویلي دي چې پی ای ای داسې نشي چلیدی دا به بدلول کیږي. هیڅ یو تن به د پی ای ای نه نه ویستل کیږي. न्यूयॉर्क की जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया. 3 साल के लिए वो होटल हमने उसका 1025 कमरा यानी 100% वो लीज पे दे दिया है. 3 साल इंशाल्लाह ये चलेगा. $220 मिलियन पाकिस्तान में आएगा. PIA इस हालत में नहीं चलेगी. PIA की हालत बदलनी पड़ेगी. 2 PIAs बनानी पड़ेंगी. एक पे लाइबिलिटी शिफ्ट होगी और एक लाइबिलिटी के बगैर होगा. और जिस पे कोई लाइबिलिटी नहीं होगी हम ट्रांजिक्शन जो है उसका एडवाइज़र जो है उसके ऊपर कंपेटिटिव बिडिंग के ज़रिए उसकी सिलेक्शन करेंगे. वो आके बताएंगे PIA की रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होगी. कोई सिविल एविक्शन अथॉरिटी का एम्प्लॉई बेरोज़गार नहीं होगा इंशाल्लाह. मैक्सिमम 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल के अंदर ये सारा कुछ हो गया होगा और आपको एक जौहरी तब्दीली PIA में नज़र आएगी. د خیبر پختونخوا د ترانسپورت نگران وزیر شاهد خټک ویلي دی چې د BRT او نور سیزونو په اغستو کې 80 ارب روپۍ کرپشن شوی دی. نجی ټي وي سره د خبرو اترو دوران شاهد خټک ویلي دی چې بیوروکراسي زمنګ سره تعاون نه کوي. بس کمپنۍ اډیټ لپاره زمنګ سره نه کینی. شاهد خټک ویلي دی چې بس کمپنۍ په ذمہ بقایجات دي او د ادایګۍ لپاره ورته 2.5 کال وړاندې خط هم لیکلی و. شاهد خټک دا هم ویلي دی چې د ایشیایي بینک سره په خبرو کولو کې هیڅ صداقت نشته. د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې د غیر حاضر استادانو خلاف کارروایی شروع کړې ده. د تعلیم محکمې په جنوبي وزیرستان کې مسلسل د ډیوټۍ نه غیر حاضر 26 استادان د خپلې څوکۍ نه لرې کړي دي. د معطل شوو استادانو خلاف کارروایی لپاره یوه کمیټې هم تشکیل کړې شوې ده. کمیټې ته په 2 ورځو کې ریپورټ پیش کولو هدایات هم جاری کړل شوي دي. د استادانو نه علاوه جنوبي وزیرستان کې 4 چوکیداران هم معطل کړل شوي دي. د تعلیم محکمې لخوا کارروایی د عوامو په شکایت شوې ده. د موسم حال شاملو د موسمیاتو محکمې لخوا ویلې شوي دي چې د ملک په یو شمېر سیمو کې موسم ګرم او اوچ به وي. د موسمیاتو محکمې لخوا جاری شوي بیان کې ویلې شوي دي چې جنوبي علاقو کې به موسم ډیر ګرم وي، ولی شمالي مشرقي بلوچستان، جنوبي پنجاب، بالای خیبر پختونخوا، کشمیر او نور خواوشا علاقو کې په غرونو د تیزو هواګانو سره د باران امکان څرګند شوی دی. دا و تر دې دمه مهم خبرونه. تاسو اوس کتلی شئ په هم پښتو ون پروګرام میلمه د طاهر خان سره. د الله په امان.